ولسي شاعر مطیع تراب وفات او جنازه یاداش شوه. ولسي شاعر مطیع تراب د څه له امله وفات شو او کورنۍ په کوم وضعیت کې ده. پوره جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او انعکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. نن سهار د اذانونو پر وخت ولسي شاعر او د انقلابي آزاد شعر باچا مطیع تراب د زړه د حملې له امله بم او د حق دایي ته یې لبیک ووایه. په مطیع تراب بیګا شپه د زړه حمله راغلې وه چې زامنو یې د هوس یوه روغتون ته رسولی و، خو په روغتون کې یې ساه ورکړه او جنازه یې نن سهار اته نیمې بجې د کابل په عیدګاه مسجد کې ادا شوه. د مطیع تراب جنازه اوس ننګرهار ته په لاره ده او د هغه د وصیت سره سم به نوموړی په خوږیاڼو ولسوالیو کې په کوز بهار قریه کې په خپله پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. دا د پښتو شعر او پښتون ولس لپاره نهایي ډېر دروند غم او لویه غمیزه ده چې ښایي کلونه د حزب احساس او پښتون څخه هیره نه شي. د دې هر څه سربیره د مطیع تراب کورنۍ نهایي ډېره غریبه او دردېدلې ده. مطیع تراب په خپله خوله ویلي وو چې داسې ورځې په ژوند کې نه وو چې ټوله ورځ یې پکې خوښ وي. هغه 3 ښځې لرلې چې لومړۍ ښځه یې د 12 کلنې ناروغۍ تېرولو وروسته وفات شوه. دوهمه ښځه یې د زړه د حملې له امله وفات شوه او درېیمه اوسنۍ ښځه یې هم د اوږدې مودې څخه راهیسې د ناروغۍ په بستر پرته ده. د مطیع تراب د نورې کورنۍ، والدینو، ورونو او بچو په اړه په حواله رسنیو کې هیڅ معلومات نشته، خو یو شمېر خپلوان یې ادعا کوي چې 3 زامن لري او مشر زوی یې په مدرسه کې په دیني زده کړو بوخت دی. وګو ملګرو، تاسې د مرحوم مطیع تراب په ژوند څه نظر لرئ؟ کمنټ کې ولیکئ. زموږ ویډیو شیر او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.